السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مونږ او تاسو چې کم کائنات کې اوسېږو دا ډیر زیات فراخ او لا محدود دی. دومره فراخه چې زمونږ او تاسو سوچ او فکر دا نشي راګیرولی. 21مې صدۍ کې د نوې ټکنالوژي او د ډیرو وسایلو باوجود انسان د کائنات په 1% کې ذره مې سم نه ده دریافت کړي. دا لوی او فراخه کائنات د الله سبحانه وتعالی یو ناشنا او له مثال تخلیق دی. د دې کائنات رازونه معلومول او دا په خپل سوچ کې راګیرول د انسان د وس خبره نه ده او د دې وجه دا ده چې دا کائنات د وخت په تیریدلو سره ښه خوريږي او فراخه کیږي. تاسو د کائنات د فراخوالي اندازه له دې خبرې نه لګولی شئ چې کائنات کې سفر په کیلومتر کې نه بلکې د رڼا په رفتار سره ناپولی شي. نن سبا په دنیا کې د ټولو نه تیز رفتار د رڼا دی او دا 3 لاک کیلومتر سفر کوي په یو سکند کې. دا رفتار دومره سیوا دی چې د دې په ذریعې سره موږ د ځمکې نه چاپېره اووه چکرې لګولی شو په یو سکند کې. بیا که موږ د دې رڼا په رفتار سره کائنات کې مسلسل یو کال پورې سفر وکړو نو دې ته 1 لایټ ییر سفر ویلی کېږي. نور زموږ او ستاسو د نظام شمسي یو درمیانه سیاره ده. د دې نه په لکاو یربا او غټ ستوري او سیارې هم شته په دې کائنات کې او دا د یو بل نه په ډېر فاصله کې دي د رڼا په رفتار سره. لکه څرنګه چې موږ تاسو ته دا معلومه ده چې یو ورځ په دې کائنات کې موجود هر څیز باندې فنا ضرور راځي. دغه شان د غټ ستوري او سیارې هم یو مخلوق دی او د ژوند تېرولو نه بعد په دوی باندې فنا راځي. نور او د دې نه علاوه نور ستوري او سیارې کوم چې رایټ جانس ویلی کېږي دا د ګیس نه جوړه شوې یوه غټه ګوله وي. د عمر په تېرېدلو سره چې څنګه د دوی جسامت غټېږي نو دغه رنګه د دوی په دندنۍ حصې کې ډېر تبدیلیانې واقع کېږي او کله چې د دوی په سنټر کې ګرمایش ډېر زیات سیوا شي دا په لوی دماغي سره والوځي او د دوی د باقیات په کائنات کې خواره شي. د دوی په منځ کې یو تور سرنګ وي کوم چې وروسته بیا د بلیک هول په صورت کې موجودېږي. بلیک هول په کائنات کې د لوی سرنګانو په صورت کې موجود دي او دا دومره شدیدترین کشش لري چې د هر قسم ستوري او سیارې هم ځان ته راکاږي تر دې چې د دوی په خوا کې رڼا هم نشي تېرېدلی بلکې دی ځان ته جذب کوي او په دې عمل سره مسلسل د دوی جسامت غټېږي. دې وجې نه کوم ځای کې چې بلیک هول موجود وي نو هلته به همیشه تیاره وي او څه به هم په نظر نه راځي. د دې سره سره بلیک هول په سخوالي کې هم ډېر زیات وي. مثال په طور که د ځمکې نه چېرته بلیک هول جوړ شي نو دا به د یو بال هم رقمه شي په جسامت کې. بلیک هول چونکې ډېر شدیدترین کشش لري دې وجې نه ټول ستوري او سیارې د دې نه چاپېره تاویږي. موږ او تاسو چې کوم ملک وي ګلکسي کې موجود یو نو د دې په سنټر کې هم یو غټ بلیک هول موجود دی او په دې ګلکسي کې چې څومره ستوري او سیارې موجود دي دا ټول د دې بلیک هول نه چاپېره تاویږي. زموږ د عمل کې وی ګلکسي دومره فراخه ده که چېرته انسان د رڼا په رفتار سره تیز سفر شروع کړي نو په دې مسلسل سفر سره به یو کال بعد د ګلکسي کراس کړي او بهر ته به تیوځي. د ساینسدانانو دا سوچ دی چې بلیک هول د دویم کائنات دپاره لار هم کېدلی شي. که چېرته انسان بلیک هول کراس کړي او بل طرف ته وځي د دې مطلب به دا وي چې د یو نوي کائنات ته ورداخل شو. د ساینسدانانو په دې خبره یقین دی چې دنیا صرف یوه نه ده بلکې د دې په شان نور هم داسې ځایونه کېدلی شي چې په هغې کې به نور مخلوقات اوسېږي. په دې کائنات کې موجود غټ جسامت چې څومره هم د اطراف نه وزورلی شي او دا وړوکی کړی شي نو هغومره به د دې نه خطرناک بلیک هول جوړېږي. تاسو نور ته وګورئ دا د ځمکې نه ډېر زیات غټ دی لیکن که چېرته دا نور په بلیک هول کې بدل شي نو د دې سایز به صرف 3 کیلومتره پورې پاتې شي. نو د دې خبرې نه تاسو د بلیک هول د سخوالي اندازه لګولی شئ. کائنات کې موجود بلیک هولز د وخت په تېرېدلو سره ښه غټېږي او فراخه کېږي او د دې وجه دا وي چې هر یو بلیک هول په خپل خوا کې موجود ستوري او سیارې او د دې نه علاوه هغه بلیک هولز کوم چې په سایز کې واړه وي دا دوی خپل ځان ته راکاږي او په دې سره د دوی سایز مسلسل سیوا کېږي. کائنات کې چې اوسه پورې کم وړوکی بلیک هول دریافت شوی دی نو د هغې ایریا 3 کیلومتره پورې وه او ټول نه د غټ بلیک هول ایریا 14 چنده زیاته او د هغه فاصلې نه کوم چې د نور او ځمکې په مابین کې ده. ساینسدانان بلیک هول ته د یوې لارې په نظر سره ګوري کوم چې دویم کائنات ته تللی ده. که انسان چېرته بلیک هول کراس کول غواړي نو دله به د رڼا په رفتار سره تیز سفر کول پکاري او اوسه پورې داسې لا ممکن شوي نه ده. مقصد دا دی ملګرو چې زموږ د کائنات یو ناشنا تخلیق دی. په دې کائنات کې داسې ډېر رازونه لا پټ پراته دي چې اوسه پورې د هغې باره کې انسان لا سوچ هم نه دی کړی. په قرآن کې بعضې آیتونه داسې دي چې خلک د هغې نسبت بلیک هول ته کوي او دا وایي چې د دې آیتونو نه مراد بلیک هول دی. لکه په سورة طارق کې الله سبحانه وتعالی فرمایلي دي زما دې په اسمان باندې قسم یې په طارق ستوري باندې مې دې قسم وي. بیا وروسته فرمایي طارق څه شی دی نو وایي طارق نجم ثاقب دی. دا خلک وایي چې ګوره ثاقب ویلی کېږي هغه سوري ته کوم چې ار پار وي او که بلیک هول ته وګورو نو دا هم دغه شان عبارت دی د هغه سوري نه کوم چې ار پار وي. دې وجې نه دوی دا دلیل ګڼي په دې خبره باندې چې دې آیت کې اشاره شوي د بلیک هول ته. بل ځای کې الله سبحانه وتعالی فرمایلي دي چې زه قسم خورم په هغه ځایونو باندې کوم ځای کې چې ستوري ډوبېږي او دا ډېر لوی قسم دی که چېرې تاسو پوهېږئ. نو دوی وایي که چېرته موږ کائنات کې وګورو نو ستورو ته ډوبېدلو دپاره بلیک هول نه علاوه بل ځای نشي کېدلی. د دې نه علاوه نور هم داسې ډېر آیتونه شته دی چې په هغې کې د کائنات دې راز ته اشاره شوې ده. کوم خلک چې د دې آیتونه د بلیک هول وجود ثابتوي نو دا د دوی خپل اوسنی تفسیر دی. مقصد دا دی ملګرو
چې موږ د دوی د دې خبرې نه سکوت اختیارو. نور موږ د قرآن هغه تفسیر معتبر ګڼو کوم چې الله سبحانه وتعالی بخپله کړی وي یا د الله رسول کړی وي یا صحابه یا تابعین یا تبع تابعین او نور جدید علماو کړی وي، هغه تفسیر به معتبر وي. په دې خبره کې شک نشته چې قرآن ډیر ځایونو کې د دې کائنات باریکوالي ته اشاره کړې ده. او د دین علاوه په دې قرآن کې ډیر داسې آیتونه شته دي چې هغه ساینس د دریافت سره بالکل موافقت لري. نو د قرآن یو اعجاز او کمال دی چې د ناشنا مخلوق نه تعبیر په ناشنا مختصر الفاظو سره کوي.